السلام علیکم. زم ستاسو ورور ستاسو ملګری عزیر جان. غزل به در سره شریکوم د امام منظر صاحب. غزل څه داسې دی چې په قبر مې مات شوي دي بنګړي د مرګ نه پس، په قبر مې مات شوي دي بنګړي د مرګ نه پس، په کټ مې خلکو وویستل غمي د مرګ نه پس، او بلبل یې د پنجرې نه پاڼې پاڼې را بهر کړو، بلبل یې د پنجرې نه پاڼې پاڼې را بهر کو. زه اوس د مبارک شه ازادي د مرګ نه پس، ما خپله د خپل لاسه په روټۍ کې زخر ورکړی، ما خپله د خپل لاسه په روټۍ کې زخر ورکړل، چې بیا مې قتلوي بچي د مرګ نه پس، او ور نه بندوي ټوله شپه د کور کوڅې ته ګوري، ور نه بندوي ټوله شپه د کور کوڅې ته ګوري. ابۍ لیونۍ شوې ده د زوی د مرګ نه پس، ور نه بندوي ټوله شپه د کور کوڅې ته ګوري. ابۍ لیونۍ شوې ده د زوی د مرګ نه پس، او لحد کې مې بند نه کړی سمندر ته مې ګزار کړی، لحد کې مې بند نه کړی سمندر ته مې ګزار کړی. بس نه کېږي زمانه غلامي د مرګ نه پس، او زما په مرګ به هر چا کې عقل راشي، زما په مرګ به هر چا کې عقل راشي. اکثر دلته مني خلق غلطي د مرګ نه پس، او تپوس مې ترې نه وکړو ما ویل ولې دې رنګ تور دی، تپوس مې ترې نه وکړو ما ویل رنګ دې ولې تور دی. سلګو کې راته وایي دلالي د مرګ نه پس، او چې نه راتله منظره جنازې ته زما راغله، چې نه راتله منظره جنازې ته زما راغله. په مونږ باندې اکثر راځي خالي د مرګ نه پس، په قبر مې مات شوي دي بنګړي د مرګ نه پس، په قبر مې مات شوي دي بنګړي د مرګ نه پس، په کټ مې خلکو وویستل غمي د مرګ نه پس، په کټ مې خلکو وویستل غمي د مرګ نه پس. والسلام.